السلام علیکم د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه د وخت مباخیر په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن دوشنبه د لیندې یا د قوس د میاشتې 19 د 2023 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 9 منټې سره سمون لري. روانه خبري غړې درته زه سید احمد سیر وړاندې کوم خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. د سالنګونو لویه لار د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د افغانستان بانک 14 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. استرالیا له هند څخه دویمه ټیسټ لوبه وګټله. او د سوریې د حکومت مخالفه ډله وایي چې پلازمینه دمشق نیولې او ولسمشر بشار الاسد له هېواده وتلی دی. اوس هم بشپړه خبرونه. د سالنګونو لویه لار د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د سالنګونو لویه لار چې تیر شپه د تیزې واورې د اورښت او د لید ساحې د محدودیت له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. د ټولګټو وزارت غویان محمد اشرف حقشناس په خپله ټولیزه شبکه ایکس لیکلي دي د سالنګونو لویه لار چې تیره شپه 9:10 دقیقې د تیزې واورې د اورښت دوامداره طوفان او د لیدلو ساحې د کمښت له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. د سالنګونو لویې لارې د ساتنې او څارنې ریاست د شته پرسونل او ماشینرۍ په دوامداره هڅو پرون سهار 10 بجې له شمال څخه جنوب لوري ته د کوچنیو مسافروړونکو وسایطو پر مخ پرانستل شوه او د ورځې په جریان کې به وسایطو ته له جنوب څخه شمال لوري ته هم د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. ټولګټو وزارت له هیوادوالو او موټر چلوونکو څخه غوښتنه کړې چې د خپلو ځانونو د خوندیتوب لپاره له یادې لویې لارې د تېرېدو پر مهال په ژمنیو وسایلو او تجهیزاتو مجهز وي او د سالنګونو د موظفینو لارښوونو ته دې پاملرنه وکړي. د افغانستان بانک 14 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د ارزښت کمښت په موخه نن د دوشنبې په ورځ د روان کال د لیندۍ په 19 14 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. دغه بانک د یوې خبرپاڼې په استولو سره په شرایطو برابر ټولو صرافانو او تجارتي بانکونو څخه غوښتي چې په دغو داوطلبیو کې دې ګډون وکړي او د داوطلبۍ ګټونکي مکلف کړي چې خپل حسابونه تر ورځې تر پایه پورې تصفیه کړي. په خبرپاڼه کې دغه راز یادونه شوې ده چې د معاملو قسمې ترسره کول مجاز نه دي او د لیلام ګټونکي دي د خپل زحمت پیسې ټولې یو ځای نغدي او یا په حوالې سره په ټاکلې موده کې په بانک کې تحویل کړي. د افغانستان بانک نن په بازار کې د یو امریکایي ډالر په وړاندې 8.8 افغانیو د تبادلې خبر ورکړی دی. استرالیا له هند څخه دویمه ټیسټ لوبه وګټله. د استرالیا او هند ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه کې کوربه استرالیا د میلمه لوبډلې 19 منډې هدف په 3.2 اورونو کې پوره کړ او دویمه لوبه یې په خپل نوم کړه. په دې پایلې سره د 15 ټیسټ سیالیو لوبلړۍ 1-1 مساوي شوه. په دې پایلې سره د 15 ټیسټ سیالیو لوبلړۍ 1-1 مساوي شوه. ټراویس هیډ په 140 منډو د دې لوبې غوره لوبغاړی شو. او د سوریې د حکومت مخالفه ډله وایي چې پلازمینه دمشق نیولې او ولسمشر بشار الاسد له هېواده وتلی دی. ویل کېږي چې بشار الاسد د دمشق هوایي ډګر څخه په یوې چورلکه کې یو نامعلوم ځای ته تللی دی. د هیئت تحریر شام مشر ابو محمد الجوانی وایي ټولې دولتي ادارې په تر هغه وخته د لومړي تر څارنې لاندې وي څو چې په رسمي توګه دوی ته سپارل کېږي. درنو اوریدونکو په خبري غړۍ کې راټول شوي مطالب هم دمربل تر بلې خبري غړۍ لوی عمل شه.